Just او already دواړه adverb of indefinite time دی، یعنی د نامعلوم وخت قیدونه دی. Just is an adverb of indefinite time. We use it in simple past and in present perfect tense. With simple past tense, we use just after the subject, but with present perfect tense, we use it after auxiliary. It means very recently. Just موږ په simple past یا ساده تیره زمانه او present perfect tense حال مکمله زمانه کې استعمالوو. په simple past tense کې د subject یا فاعل څخه وروسته او په present perfect tense یا حال مکمله زمانه کې د auxiliary یا کومکی فعل څخه وروسته استعمالیږي. د just لغوي معنی یا د لغات معنی just یعنی فقط، خو که چیرې په present perfect tense یا simple past tense کې استعمال کړو نو د همدا اوس معنی لري یا هم یو ګړی دی چې. مثلا موږ وایو چې احمد یو ګړی دی چې ووتی، یعنی په د نږدې وخت کې. مثلا په simple past tense کې د subject څخه وروسته I just finished my work. ما همدا ګړی خپل کار خلاص کړل یا همدا اوس خپل کار خلاص کړل. او په present perfect tense کې د auxiliary یا کومکی فعل وروسته She has just graduated from school. has کومکی فعل دی او د has وروسته راغلی دی. She has just graduated from school. دا همدا ګړی دی چې د مکتب څخه فارغ سو، او همدارنګه داسې هم ویلی دا همدا اوس د مکتب څخه فارغ سول. او همدارنګه بل مثال Mike has just called. Can you ring him back please? Mike دا ګړی دی چې زنګ وهل، یا Mike همدا اوس زنګ وهل، لطفاً بیرته زنګ ورته وهلی سي. Already is an adverb of indefinite time. We use it in positive statements. We use it after auxiliary or at the end. It means before now. Already د نامعلوم وخت قید دی. موږ already په مثبتو جملو کې استعمالو، او همدارنګه موږ کولی سو already د کومکی فعل څخه وروسته او یا هم د جملې په آخر کې استعمال کړو، او پښتو معنا یې ده د وخته له یا هم د مخه له یا هم وختي له. مثلا د auxiliary یا کومکی فعل څخه وروسته He is already here. دی د وخته له یا د مخه له دلی دی. I've already gone to Kabul. زه د وخته له کابل ته تللی یم. او د جملې په آخر کې She has washed the dishes already. دا وختي له لوښي مینځلی دی. نو ملګرو just او already په present perfect tense کې خورا ډیر استعمالیږي، ځکه adverb of indefinite time یا د نامعلوم وخت قید دی، او همدارنګه present perfect tense هم د یو کار شروع کېدل او ختمېدل په نږدې نامعلوم وخت کې څرګندوي. نو دا چې already او just د present perfect tense د تعریف سره مطابقت لري، نو په present perfect tense کې خورا ډیر استعمالیږي. اوس نو تاسې دا جملې په مناسبو لغتونو ډک کړئ او په کومنټ کې راته ولیکئ. ملګرو د ویډیو لایک مو هیر نشي. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې ولیکئ، حتما یې جواب درکوم. او که چیرې لومړی ځل دی چې زموږ درسونه ګورئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم ورسره فعال کړئ چې هر کله موږ یو نوی درس اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم.